بسم الله الرحمن الرحیم راځو شابه څه شته پاورپوینټ درس ته راځو رابسو مایکروسافټ پاورپوینټ خلاص کو مایکروسافټ پاورپوینټ نه بعد دلته راسو دا کوم هغه چې موږ ثبت کړی پریزنټیشن دا به اوپن کو دا چیز راغلی هغه نه بعد نن موږ سره چې سټارټ کیږي شپونه دي نه همدا دي په شپونه کې اول موږ سره دا خو ټول پوهېږو چې دا ټوله هندسي اشکال دي څه اشکال دي شاباس هندسي اشکال دي په دې هندسي اشکالو کې موږ کولی شو چې بېلابېل شکلونه دلته رسم مثلا دا شکل ماته په کار دی دلته رسم کوم یا ډریک کوم داسې وګورئ او بیا د دې فارمیټ مینو ده چې موږ تاسو مخکې د دې باندې پوه سوي دلته مختلف قسم رنګونه ورته راوړل بېلابېل یس او دې ځای کې د دې دپاره بېلابېل قسم افیکټونه هم راوړلی سو چې دلته موږ وګورو دې ځای کې وګورئ بېلابېل افیکټونه دلته معلومېږي سر مو خلاصېږي باندې څه مشکل خو نه سبب بل موږ راسو په دې ځای کې یو شپ دی چې هغه د څه په نامه دی د سکربل سکربل څه کار کوي سکربل دې لپاره استعمالیږي چې موږ خپل په خوښه باندې لکه په قلم چې یو ځای لکه یو شپ جوړول صحیح ده مثلا زه راځم یو نقشه جوړوم مثلا دا یو نقشه سو هر ځای نقشه چې ده صحیح ده دلته راسو وګوره ولا عجیبه شی جوړ د هېڅ شي راز نه کوي هوار شی هم پکښې دی سر مو خلاصو پوه شوه لاس باندې په دې باندې دا د سکربل نور هر شکل چې څنګه ښکاري هماغسې شکل جوړېږي صحیح ده دا سکربل چې کوم و دا موږ کولی شو چې خپل په خوښ باندې یو ځای لکه رسمول او بل موږ سره دی کراو دا هم یو کار کوي لکه موږ تاسو په پینټ کې هم دا ویل دلته ډرګ که وګوره 3 حرکات ورکولی شي خپل په خوښه باندې یو شپ جوړول ښه بل موږ سره چې دي بل موږ کله راسو دلته په هوم ټیب کې بل موږ سره ارینج دی فرونټ اپ دی بهاینډ دی فارورډ دی واټ ایور دی دا څه شي دي په دې ځای کې مې شپ دلته ډریګ کړي کنټرول ونیسه د دې څخه بله کاپي چې کنټرول ونیسه وځي نه نو دې کې راسه دی له یو کلر بیل کلر ورکړه چې دی هغه ترمنځ فرق وسي داسې صحیح شو اوس دې ځای کې چې موږ هوم ټیب ته راسو دلته موږ سره دی زه ورته هم سینډ ټو باک شاته لاړ سي مخته راوړه ده سینډ فارورډ خو پوهېږې فارورډ او سینډ باک ترمنځ فرق څه شو لکه مطلب فرق یې دا وګوره دلته راسو د دې څخه بله کاپي موږ جوړه کړو داسې صحیح شو چې فاونډ ګوره دا چې دی دا تر ټولو مخکې دی که شاته دی صحیح ده نو زه راځم ورته وایم چې دا تر ټولو په یوه کلیک چیش که دلته راځه په یوه کلیک تر ټولو شاته که سینډ ټو باک یې لیکن دا فارورډ یې بیا دا کار کوي چې درې ویې مخکې کوي فارورډ صحیح ده زه ورته وایم برینګ ټو فرونټ یو کلیک باندې مخکې که نه سینډ باکورډ کلیک که تر څو شاته شو تر څو شاته شو صحیح ده زه هم برینګ فارورډ یې که مخته ترې ویې راوړه وګوره ترې ویې مخکې راځي مشکل خو نشته شاته ګروپ څه وخت فعاله کېږي هغه وخت کې چې موږ کنټرول دلته ونیسو چې کنټرول څنګه ونیسو وګوره دا ګروپ فعاله کېږي او ګروپ مطلب دا دی یو ځای کول د څو شپونه صحیح ده چیش کول اوکې لکه یو شپ ځینې جوړ شي سر مو خلاص باندې ša, control ونیسه دنګ کلیک دنګ کلیک صحیح شو
اوس چې راسو ګروپ فعال سوی دی که نه دی کلیک کړه دا وګوره اوس یو ګروپ شو چې یو زغلی ټول زغلي او بل موږ سره ان ګروپ دی واپس د ګروپ په حالت څخه ایستل دلته راسه اوس د ګروپ حالت څخه ووته صحیح دی تغیرات راولې بل شی ورته وایي چیري ګروپ دوباره ګروپ که دا ټول وګوره ټول بیا چې شي یو ګروپ شي بل موږ سره چې دی الاینمنټ دی لیفټ ټو رایټ ټو سنټر یو خوا او بله خوا ته وړل په دې خو نو ټوله پوهېږي عملیه کوم که پوهېږي په دې باندې صحیح ده ډسټریبیوټ هاریزنټلی ورټیکلی مطلب دا ده چې عمودي افقي خال څپې مرکز ته راوړل دي نه لکه دلته موږ راسو دا دې ځای ته راوړو دلته راځم ورته وایم چې په کوم شکل کې راوړه په افقي شکل کې عمودي شکل هم د څپې مرکز ته راوړو نو خاص څپې مرکز دی دا عمودي افقي یو ځای ته راتلل مرکز په نښه کوي صحیح ده پله ولاړ سي دا لاسونه دغسې کوي چې داسې څه مو خوب راځي او دا کولر هم چلاله هو کولر چالانه کوي خسته سو زه چوم ډېری نږدې راته ناست السلام علیکم دا الله کرام دا زه په سند کې هم زه لوستل کوم د څه شي ښه اثر مو خلاص وباندې اوس راسو شابس دلته موږ چې شته دا خو یو ګروپ سو خبره ده چې شو دا عمودي افقي مرکز ته راغی دلته ګوره الاین ټو سلایډ سلایډ څخه لیفټ ټو رایټ ته وړل دي ځي که نه ځي سنټر ته وړې یا رایټ ته وړې دا خو په افقي ډول سو دا بل بیا ګوري هریزنټلي دا شروع کېږي دا بیا په کوم ډول دی په عمودي ډول دی سر مو خلاصېږي باندې مشکل خو نشته انشاءالله اوس دغه الاین سلیکټډ ابجکټس دا څه وخت فعاله کېږي دا هغه وخت کې فعاله کېږي کله چې موږ اوس راسو دلته دا ان ګروپ کو یو ځل ان ګروپ د حالت څخه دا وباسو مثلا داسې اوس بیا چې شي وکړو راسو دا یو ابجکټ داسې مو کوي صحیح ده السلام علیکم الله کرم تعالی نو بیا به وروسته اړیکه ونیسو ښه زه به سیف کړم سر مو خلاص وباندې اوس زه غواړم چې دا ابجکټ راواخلم دا ابجکټ دلته چیش کوم شابس دلته داسې کوچنی کوم غواړم چې کنټرول ونیسم دا دواړه سره یو ګروپ کړمه کوچنی ابجکټ د لوی ابجکټ لیفټ ټو رایټ سنټر ولاړ سي سلایډ نه د ابجکټ د ابجکټ لیفټ ټو رایټ سنټر ولاړ سي صحیح ده داسې مه کوئ چې دواړه ابجکټونه یو رقم کړي بیا به نو څنګه د یو رایټ ټو لیفټ ته ځي صحیح ده یو ابجکټ باید داسې کوچنی وي لکه فی الحال چې ما کړي اوس دلته راسه ورته ووایه چې دا ویسه کوم ځای ته ګوره الاین ټو سلیکټډ ابجکټ زه هم دا د دې سنټر ته ویسه بیا راسه ورته ووایه چې کوم خوا ته ویسه رایټ طرف ته ویسه دی په کار دی دلته راسي ولې تر دې ځای نه تېرېږي ځکه موږ ورته ویلی چې د انتخاب سوي ابجکټ معیار یې دغه ځای دی صحیح ده مشکل خو نشته شابس دی او که سلایډ مو انتخاب کوي بیا به دواړه جاپانیان کومې خوا ته ځغلي سلایډ هغه رستا طرف ته سر مو خلاص باندې او مشکل خو نشته انشاءالله بخښه صحیح وبایدله او بل په دې خو پوهېږي دا خو روټیشن دی ګرځول دی نه همدا سلیکشن پین خو منو نشته چې څه کار کوي اوکې دا سترګه که پټه کې شی نه معلومېږي که بیا رونه کې مطلب کوم ابجکټ هایډ یا کوم غواړي چې په پرنټ کې راځي اوکې بل موږ سره کویک سټایل دی کویک سټایل څه وخت فعاله کېږي کله چې موږ د خط ولیکو دا د خط لپاره کوم سټایلونه چې کوم دي نه ګورئ دا هغه شیان دي چې موږ تاسو ویلي دي صحیح ده دلته راسه ورته وایه چې کوم کلر کوم کویک سټایل ورکړی دی ځای کې یا مثلا د راسه شپ فیل دلته کوم شپ ته کوم کلر ورکړی صحیح ده آی ډراپر خو ویلی وو پکچر راوړي یا مثلا دا ټیکسچرونه دا ګریډینټ مختلف څو رنګونه غواړي چې سره یو ځای کې نه دلته راسه ګریډینټ راواخه دې ځای کې کوم دی دا دی ګریډینټ فیل او دلته یو
ګروپ چې دی دا ختم که مثلا څو قسمه رنګونه غواړي چې سره یو ځای کړي دا سپین رنګ شول د راسه دا بیا بل قسم رنګ واخل د راسه دا بیا بل قسم رنګ واخل صحیح ده سر مو خلاصه باندې هر قسم رنګونه چې غواړي بیا دلته د دې رنګونو لپاره موږ سره بېلابېل اشکال دي په څنګه شکل کې راشي سر مو خلاص خپله یې چیز جوړ کړي یو پاکټ یې جوړ کړي همدارنګه په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې دلته ټیکسچر هم راواخلو وګوره مختلف قسم ټیکسچرونه صحیح ده بل کولی شو آوټلاین هم د دې آوټلاین ته څنګه کلر ورکړو وینئ چې آوټلاین دلته ورته زیات کړو بیا موږ ته ښه معلومات کېږي صحیح ده دلته آوټلاین لپاره کوم کلر غواړې معلومېږي درته همداسې د دې د آوټلاین زیاتول ډیشز باندې اړه معلومېږي درته وګورئ مشکل خو نه څه بشي ارام څه کار کوي څه وخت واله کېږي کله چې موږ تاسو دلته یو شیپ راواخلو یو لاین دلته ډریګ کړو داسې کله چې دا ډریګ کړو په دې ځای کې دلته موږ تاسو راسو دلته وګوره دا فعاله کېږي د دې څه غواړي چې ویکتور جوړ کړي یو سره ویکتور دوه سره یا رقم چې جوړوي هغسې ویکتور جوړولی صحیح د لین څخه بل موږ تاسو راسو دلته چې دي افیکټونه دا خو ټوله پوهېږي په دې افیکټو باندې معلوم شو درته مشکل خو به نه وي پکښې همداسې نور افیکټونه هم دې ځای کې دا خپل عملي کوي ضرورت د دې نشته چې اوس بار بار را تشریح کړو فایند وایي پیدا کول د چیز پیدا کول د کویک یعنې یو لغات دی دا راته پیدا کړه چیز په نامه دی د کویک په نامه فایند پیدا کوي که نه پیدا کوي صحیح ده میچ کیس خو به یې څه لپاره دی یعنی که دغه کویک په غټې که دا مو چک کړي دلته مثلا موږ لیکلي دي په غټه ای بي سي باندې مونږ کویک لیکلی دي په کوچنۍ ای بي سي باندې هم مثلا زه به راسم دا به انتخاب کړم دا به واړوم کوم ای بي سي د شابس اپر کیس ده غټه ای بي سي باندې واوښتې کویک که نه واوښتې دلته که زه چیرې دا چکم نو دی به کویک پیدا کوي یوازې په کوم ای بي سي کې شابس کوچنۍ ای بي سي کې وګورئ تر هغه غټې واوړي هغه نه پیدا کوي زه ورته وایم نه بس دا خانه دې چیک کې په غټه ای بي سي ورته ولیکم په غټه ای بي سي یې راته پیدا کوه که په کوچنۍ ای بي سي مې ولیکې په کوچنۍ ای بي سي یې پیدا کوه اوس به کم پیدا کړي صحیح ده فایند هول ورډز اونلی هغه کویک راته پیدا کوه کوم چې یو بل سره فاصله لري مثلا د فاصله ختمه کړل د راځم کویک پیدا کوم ګورې هغه اول ولې نه پیدا کړي هغه فاصله نه لري ګورې د دې زیاده شروع کړي زه هم نه فاصله نه لري هغه هم پیدا کوم اوس ګورې دا ځلې معلومېږي ورته پیدا کړي صحیح ده بل زموږ سره میچ څه شی دي ډایرکټریز څه شی دي دا د پښتو دپاره دی الف حمزه پیدا کول و کشیده پیدا کول کشیده پېژنئ کشیده دې ته وایي لکه مثلا دلته ته راځې یو نوم لیکې دلته لیکې چې دا ګوره دا کشیده سوه صحیح ده اوس فایند ته راسه دلته ورته ووایه مثلا ماته څه شي کشیده پیدا کړه دا ورته ورکړه پیدا کېږي که نه پیدا صحیح ده الف حمزه یې حمزه الف خو پېژنې ګرده همدا زموږ سره ریپلیس دی ریپلیس خو نوم د هغه ریپلیس دی کمانډونه هغه کمانډونه دي صرف دلته خبره دا ده چې هغه لغات لیکو کوم چې موږ په صفحه کې لیکلي ریپلیس وي دلته لیکو چې کوم غواړو چې په هغه یې واړو مثلا غواړم ته کویک بدل کړم څه شي بدل کړم شابس کویک بدلوم په څه شي باندې په کویک خان باندې صحیح ده دلته راځه ورته وایي چې فایند کوم یو دا ریپلیس یې کوئ په څه شي واوښتې ریپلیس حال څه چې کویک دی په کویک خان او بل موږ سره چې دلته ریپلیس فونټ غواړم چې یو فونټ په بل فونټ باندې ریپلیس کړم مثلا دلته راسو کوم فونټ دی دا د دې فونټ نوم به کاپي کړو دا کاپي مثلا دلته رالو دې ځای له بل فونټ اپلای کړي صحیح ده دلته رالو دې ځای کې درېږو دلته راځو ورته وایم چې ریپلیس کړم ریپلیس فونټ کم اوسنی یا ریپلیس که په کم باندې
دلته راسه یو بل فونټ ورته انتخاب په دې باندې ریپلیس اوسنی فونټ ویت ریپلیس که د کومې سره بیا سره بل نه ریپلیس کېږي بل به راواخلو یا به د دې ځای نه بل ورته دا ولې نه ریپلیس کېږي دا ریکارډ سره کوم مسله ده نور کوم مشکل نشته سید چې دلته راسو موږ کولی شو بس یو فونټ په بل باندې چیچ کړو مثلا دلته به راسو دلته راسو The selected single by font replaces the double style font. Change to can change. چینجیږي نه دا اصل کې پښتو فونټونه دي دا وښ نه بل دي که څه مسله وه پښتو فونټونه به صحیح ده دا پښتو فونټونه نو ځکه انګلیسي لپاره خو دا نه اپلای کېږي هغه خان چې موږ لیکلی ته څه ګورې هغه دې بدلېږي صحیح ده دلته موږ دې ته فکر نه وو دلته ګورې دا ټول پښتو فونټونه دي وګورې دا پښتو کې دلته موږ پښتو کې اخته وو مطلب بدلېږي هغه صحیح ده مشکل خو نشته شاباس ها دلته راسه څنګه وایي پایین بیا دا ګوره پښتو دی ګورې چې د هغه به یې دې واوښتې صحیح ده بل موږ سره دی سلیکټر خو ټولو پوهېږي چې ټول معلومات انتخابول دي صحیح ده او سلیکټ ابجکټ څه کار کوي ګورې سلیکټ ابجکټ ټکمار موجود وي یوازې چې موږ دا انتخابو ګورې ابجکټونه انتخابېږي ګورې ډیلیټ ابجکټونه یوازې ډیلیټ کنټرول زیډ اما که دې کې ټکمار نه موجود بیا چې کېږي سلیکټ آجې کې بیا ټول انتخابېږي لکه ابجکټ و هغه ټول انتخابېږي سلیکشن پین خو نه پوهېږي سلیکشن پین د څه لپاره استعمالېږي صحیح ده سبا له به انشاءالله کم ټیپ شروع کېږي انزټ کې ګورئ دا سلایډ و دا ګرد هغه شان دي چې موږ تاسو ویلي دي په کوم ځای کې په هوم ټیپ کې دلته مو وویل دا نیو سلایډ صحیح ده او ټیبل به سبا له شروع ټیبل هم تاسو ویلي دي خیر هغه پکچر و نور دا ټول هغه د ورډ کیسې دي او دا کمانډ پکښې نه وي دا ټول ورډ دی بیا راځه اکشن پکښې نه وي دي او بیا سلایډ نمبر دی بل څه شي دي دغه ویډیو آډیو ګروپ